که د پلار یې سوتار یادو د بچو هم سوتار یاد که د پلار یې باچا یادوه د هغه هم باچا یادوي که د پلار یې کوم کیسه یادو د بچو هم هغه یادوي زمونږ د بچیا ده نه درکوم نه نه حاجي څه درته تا چې ورته چې منګک به مړ نه کړي دې درته څه چې اوس خو مړ کوي اوس پردي اوخله دا ورنه کې امتحان یې نه کې په لوی تاوان به واوړي پخوانۍ اشوقي در یاده شوې وه نه اشوقي خو نه ده صحیح خبره وکړه ولا کې یو شی خدای اشوقي نه نه ده ده په مځکې خو دې چکر نه ولا کې یو ځای کې چکر چې کله سپین ږیري شو اوس هم مرګ دې کولې له تیار تغلی دی اوس بېګا سبا کې د خدای نه هېرېږو یار همدا دوړي دي او خېجم دا لا دې دا کلمې مې خوشحاله اوسې خیر ستا سره د شینوارو لوی ولسوالۍ د غني خیلو منډۍ چرته چې د خواوشا سیمو علاقو ولایتونو نه خلک د سودا اخیستو او خرڅولو دپاره راځي نن په دې خپرونه کې به تاسو سره د دې منډۍ په دننه کې د مختلفو دکاندارانو او سوداګانو خرڅوونکو سره ستاسو ملاقاتونه کوو کوم شیان پکې خرڅیږي څه ډول خرڅیږي بیې څنګه دي او همدارنګه ګپ شپ او نور خوندورې منظرې به هم تاسو باندې ګورو موږ سره اوسئ جانا مې څوک مړه کینه او نه ځان په مړه بې ځایه کې به پاتې ها د شربت والا سره ولاړو د غني خیلو منډۍ ده که نه څومره ګنې راوړې او خپل نوم هم واله ده زما نوم اخترولي صافی دی صافی او څومره ګنې راوړې د ورځې دې منډۍ له بیا څومره اوسي دې منډۍ د 10 منه 15 منه ګنې راوړم کله 20 منه اوسي کله 13 منه اوسي کله پوره 13 منه اوسي بس بازار خبره ده نو بهر نه ګاک چې راشي بیا ډېر وځي او د دې ځای خلک د دومره خرچه نه کوي ګرمۍ موسم دی که نه او ګیلاس په څو باندې ورکوي افغانۍ 10 افغانۍ ورکوي شاګرد ماګرد یې نه یې راوستی یاره شاګرد مزدوریانې کمزوري دي نه دي راوړي اوس دا عجیبه خوند کوي ښه سوزکې به هم خپله چلې شربت به هم خپله جوړې او خپله ایسي پیسې به هم د خلکو نه اخلي بېرته به بقایا هم ورکوي د ټولو خیال به ساتې ځان له ماشاءالله څه مزدوري پاتې کېږي دله ولا شکر دی الحمدلله بعضې وخت کې یو زر نیمې پاتې کېږي و څو نفر کورنۍ لرې زه 14 نفر او همدا کاروبار دی همدا کاروبار دی منډیانو ګرځي که نه خاص ځای کې دکان هم شته نه دکان نه صرف منډیانو باندې ګرځم دا کومه ورځ به چې میلې نه بیا څه شی کې بس بیا ته خپل مړی ژوندی کوو کور کلي کې کار کوم ډېره مننه ژوندی اوسې خیر اوسې کامیاب اوسئ لالا جوړې ښې خیرتي ده په خیر یې نوم دې واخله او دا کاروبار څومره وخت نه کې دا کاروبار هلته کیمرې لګوره کېږي دا 20 کاله کېږي او ته څومره یې زه به یم 42 کلن نه یاره ورمحلت دی منې ورسره 42 نو ته خو ما نه ځوان ښکارې مسلمانه نو بس دا خو د خدای کار دی ځوان دی لکه کومو سرتیلو نه کومو شامپوګانو نه استفاده کېږي ځوان پاتې شوی زه خو خپله د پولیکا استعمالوم پولیکا ښه ده پولیکا فنمه دغسې ښه دکان لرې سټور لرې که نه صرف منډیانو کې شی هم نور نشته وروره همدغه شی د صرف منډیانو باندې ګرځي او ریټ یې څنګه دی د سټور د بازار نه یاره ښه ده انشاءالله دلته اوس مثال هغه رویال شامپو راځي په 240 روپۍ 250 یې بېرته خرڅوو
مطلب تاسو مغه یو 500 روپو ته ګور 10 کلدارې 15 کلدارې دغسې ده دې نه زیاتې پکې نشته څه مزدوري پیدا کیږي ښه دی شکر دی ګزاره کېږي هغه د پلرۍ د هغې نه پې خلاص دي هغې نه او څو نفر کورنۍ لري او څومره عاید لري میاشت عاید چې میاشتې ډېر شي اوس په دې وخت کې چې ډېر شي 6,000 افغانۍ چې ډېر عاید دي او مطلب هغه خپل چاره دی پر روانه ده ګزاره کوو نو چې ګزاره ونه کړو چېرته ولا که په 20,000 هم کار وشي بالکل دا خبره خو ده بیکاره خلکو ته مطلب ستاسو پیغام څه شی دی او خپل کوشش یې پکار دی چې باید کوشش وکړي که نه یا دیوالونو غاړو ته نه کښېني پیتاو ته نه کښېني چې دا دغه او خپل بندګي کوشش پکار دی سړی باید وکړي نو که 100 پیدا کوي که 200 پیدا کوي که 1000 پیدا کوي دا د دې نه نور مه بدرنګوه خیر سره خیر وشي الله دې ډېره خیر مننه. دا رختونه چې ته راوړې د کوم کمپنۍ والا دي کوم وطن والا دي کوم هیواد والا دي او خپل نوم هم راله والا زما نوم زاهد دی کمرې له به ګورو او دا ته اوس ولسوالۍ اوسېدونکي یو رختونه به موږ راوړو ښار نه صحیح او دې کې هندي هم شته دی پاکستاني هم راځي پکې چینی هم شته پکې صحیح دا درې قسمونه د عام بازار او د دې ځای څه فرق شته دی ریټ کې یاره خامخا فرق وي ها لکه بازار څنګه؟ دلته بس داسې چې یو لس شل افغانۍ فرق وي له 100 افغانۍ 50 افغانو پورې فرق راځي ماشاءالله او رخت وي خلک یې غیبت کوي چې منډۍ کې چې واخلې بیا رنګ سره اړي دا کوي هغه کوي نه که هماغه رختونه دي که دا څه حساب رختونه زیاتره پکې ښه رختونه هم شته کمزوري هم شته لکه د وس خبره ده که نه اوس دې کې ښه کپړې چې دي دوکان کې کم ریټ نو مثال دلته 100 افغانۍ 50 افغانۍ فرق راځي څومره وخت نه دا رختونه راوړې منډیانو یاره تقریبا 10-12 کاله خو زما کېږي چې زه خپله راوړم منډیان خپل دکان سټور یا بل څه لرئ که نه نه همدا د میلو که څه مزدوري پیدا کیږي شکر دی الحمدلله وخت سات تېرېږي خپل چاره پې روانه ده شکر دی الحمدلله اوګرۍ حساب دی که نه سرمایه هم بنده کړې ده نه نه اوګرۍ حساب دی ټول بیکاره خلکو ته پیغام ستا څه شی دی چې مطلب روزګار نه لري د تا غوندې شوق او علاقه لري چې د خپل د کورنۍ جاله روانه کړي څه پیغام لري پیغام دا دی وروره چې خلک وایي کاروبار نشته کاروبار ښه ډېر دی همت کول پکار دی هر سړي ته پکار د خپل همت وکړي یو څه ناڅه دومره پیدا کولی شي چې ماښام خپل بچو ته حلاله نفقه ویسي بالکل اوس لکه مطلب تاسو به څومره مال راوړی دلته دې منډۍ ته نن ورځ یاره کم از کم ویم دا 15-20 روپو وي ماشاءالله نو هغه خبره دلته بیا هم دلته کوو هغه خلک چې کار روزګار نه لري په پردی سرمایه باندې مطلب نه موږ خپل رزق ګټو کولی شي هر سړی کولی شي پردی سرمایه بنده کړي ادبار ولري باور مهم دی باور مهم ډیره مننه ژوندی اوس خیر کور ودان نوم دې واخله او د غني خیلو منډۍ ته څه شی راوړی دی نوم به محمد نور دی او بس دا پردې او دا دغه مې راوړي دا استعمال شوي دي که نه استعمال دی د دې ریټونه دا کوم ځای کې اخلئ او کوم ځای دلته چې راوړئ په څه ریټ باندې ورکوئ قیمت دي ارزانه دي بس کابل کې اخلو او دلته یې خرڅوو او بس دا 100-200 روپۍ موږ پکې ګټو او بس دلته خرڅوو د هغه نه ریټ باندې ښه دي بازار ریټ نه ډېرې خو زړې هم نه دي مقصد ښه مناسب ښایسته مناسب پر دي خلک اخیستونکي لري نه لري او گزاره کوي بس ګوړه لږ ګوزاغوي او ژمی بیا ښیي صحیح څومره وخت نه همدغه کار کوئ د استعمال شوي توکي راوړئ 9 کاله به شي دا کار وکړو څه روزي پیدا کېږي پکې او ښه دی بس د پردی مزدورۍ نه خلاص کړي او همدا خپل کار هم روان کړی دی بس دا خو د شکر ځای دی ډېره مننه هغه خلک بیکاره ګرځي کار روزګار یې نه څه پیغام لري بس هر سړی باید چې خپل دغه کاروبار ځان ته جوړ کړي 10 روپو کاروبار دی خپل دی نشته اوس داسې کارونه هم دلته نشته هر سړی بار ته منډې وهي بار ملکوله ځي دلته هم داسې دغه نشته او داسې سر 550 افغانۍ کور کې پیدا کوي یا کلي کې پیدا کوي د بار نه ښه دی ورته که نه او 300 هم بار نه ښې دي ورته ډېره مننه ژوندی اوسې
نوم دې واخله او د څومره وخت نه دغه د جامو صابون د ځان مینځلو صابون او شامپوګانې راوړې؟ نوم ما صداقت دی او یاره وخت ما لږ شي مخکې ما ګوړې کار کړ ګوړه مې راوړه اوس دا یاره یو 2 میاشتې به شي 3 دا کار کړم صحیح. د ورځې څه مزدوري پاتې کېږي؟ را بس خپل قسمت الله را راکړي مړه شکر ایسته پکار دي کله لږې او کله ډېرې بس دا د وګړي حساب دی سټورونه نه راوړې که نه خپله سرمایه دې بنده کړې؟ نه دا مې خدای خپله سرمایه نیمه بنده کړې نیمه خلکو نه راګیره کړي. هغه خلک چې کار روزګار نه لري ځوانان خوشي ګرځي ستا پیغام څه شی دی؟ او د زما پیغام دا چې بس تش کور نه راوځي الله مهربانه باچا دی هر سړي له الله پاک خپل قسمت ورکوي بازارونه شي الله دوی ستا خانونه هېڅوک هم بېنوا نه ترځي هر سړي له الله پاک لاسګاړه چې وچنه 1500 روپۍ به انشاءالله ګټي. صادق یاره خبر لدی فکر دی بازارونه چې دي الله دې ستا خانونه الله پاک خپل قسمت ورکوي الله دې سترخوانونه وي ښه څوک دې خوشې نه سي. نو ډېره مهمه خبره وه خیر اوسې ډېره مننه ژوندی اوسې. الله دې وبخښي. خپل نومواله او دا څه شی خرڅې دلته داسې مطلب سپیرکۍ جمع کوي دا څه شی؟ نوم مې زر محمد ده او کابل کې هم نه راغلی یم. دغه منډیانو کې لاچي سپیرکۍ بادیان تور مرچ او اریړه او دغه شیونه خرڅوم. دا څه شی دی؟ دا ریړه څه شي دپاره ته دا ریړه وروره دغه د خېټې دپاره د کولمو چرګ دپاره خلک اخلي او دوایي ترې جوړوي. او دا بادیان هم دغه د نس درد دپاره دي. هغه خاکشیر ورته وایي څوک شړی تخم وایي هغه بیا د سینې دپاره کار کوي. هغه بارتنګ د وړو ماشومانو ته کار کوي نوي چې پیدا کېږي. او دا بل دا زیړ غوندې چې دی دا ته کورکمن وایي. کورکمن دا یې او هغه بل هغه خړ هغه وچ ادرک دي. څوک سونډ ورته وایي څوک ورته ادرک وایي. او خو د سپېغولو سک دي دا نور خو لاچي به وروره. مقصد د ژوند زندگی پې روانه ده؟ بس شکر الحمدلله او روانه ده پې باندې. څو نفر کورنۍ غړي لري او دې نه دې مطلب ګزاره څومره کوي؟ الله چې 8 نفره یې نه او همدې نه ګزاره روانه بس همدې نه روانه ده او خپله ګزاره پې کوو څه وکړو. بلکل بس په ځینو شیونو باندې به صبر کړې صبر وکړئ بلکل پاتې شي چې صبر وکړي الله پاک په مغه کې برکت اچوي انسان دپاره او هغه ورته خپل رزق نه د هغه ټول کورنۍ دپاره بس کوي ورته. بلکل خیر اوسې. هغه ځوانان چې مطلب بیکاره دي روزګار نه لري څه پیغام ورته لري؟ تا خو ډېره وړه دوکانداري ده خو مطلب 8 نفر ساتل دا د خدای په قدرتو باندې دي خو مطلب وسیله دا ده. ولې ورته پیغام نه لرو؟ هغه ورونه د موږ ځوانان ملګري چې هغه بیکار او لارو کوڅو کې ګرځي هغه نه چې کوم کار پیشې ته یې وسه نه کېږي باید چې یو لاسګاډی وچلوي هم ورته ښه ده. ځکه چې کوڅو کې اخوا او دېخوا ګرځي هغې نه نشهیي توبو باندې راځي سګرټ څکولو باندې راځي بل باندې راځي هم خپله ځان تباه کوي هم کورنۍ خپله تباه کوي. باید کېدای شي نور مخدره توکو ته هغه وکړي توجه وکړي هغې نه دا ښه ده چې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړي. منډیانو باندې ګرځي که نه دوکان هم لري؟ نه والا همدا خالي منډیانو بیا نورو ورځو کې څه شی کوي چې منډیان؟ بس دغه 15 ورځې منډیانو ته ځم یو ورځ خپل کور کې یم یو ورځ بیا ښار ته ځم جلال آباد کوم شیونه چې بعضې کوم وړ ما سره کم یې هغه پوره کوم. ډېره مننه ژوندی تاسو اوسې. سره انګېزه وکړه چې موږ ته هم وخت راکړه او تاسو سره هم خبرې وکړو. خپل نوم واخله څومره وخت نه دا د وریجو کار کوي؟ زما نوم عبدالقدیم. عبدالقدیم څومره وخت نه دا وریجو یاره کېږي 14 کاله. او دا وطنۍ دي که نه د نورو ځایونو نه راوړي؟ د لغمان هم شته پکې د پاکستان هم شته پکې او بېسودي هم پکې. دا غټې وریجې دي که نری وریجې دي دا څه رقم صرف د غریبانانو دي؟ غټ شته پکې نری شته پکې د مالدار هم شته د غریب هم شته پکې ټول شته پکې. صحیح صحیح صحیح. څه مزدوري پاتې کېږي دلته؟ شکر الحمدلله په جمعه کې بورې وړه ګټو الله ډېر راضي یو. شکر دی. دکان هم لري یا که نه هم صرف منډیان؟ نه صرف دغه 4 میلې دي پنجشنبه او جمعه او هفته دغه میلې دي. صحیح. په دوی باندې ګرځي؟ دوی باندې ګرځو بس الله. د نورو ورځو کې څه شی کوي؟ نور کور کې بس ټکا ټوکا یو لګي کوم مړ او ژوندي عمر ژوندي کو لګي فاضي کو ودونو لمس وا بچ څه بس کاروبار روزګار لګي ټکا ټوکا کو کلی کړو. صحیح صحیح. خدای دې مخ خراب او خوشاله اوسې. بیکار خلکو له څه پیغام لري؟ بس یې کار خبره دا پیغام درلود چې کار روزګار برابر شي ورته زمينه برابر شي ورته ټول خلک پس احتیاج دي مجبور دي انډي والا. دا سرمایه خپل ده کنه په وګړی راوړي؟ وګړی راوړو وروره
بیکارو ته هم داسې وي چې اعتبار پیدا کړي او دغسې وګړی باندې سمالونه راوړي نو اوس خو اعتبار نشته د انډیواله چا اعتبار خپل نه پرېښی او چې نن وګړي ورکړه هغه بچوانه خوري او سبا هغه نه وي نو اعتبار به د کومه شي انډیواله ځان به لږه سخته تېروه سخته به تېرو ډېره سخته به تېرو لږ هم نه لوی سړی شو الله دې خوشحال لره مهرباني الله هم خوشحال لره اورتیا کې مې ګیر کړې که نه خفه غوندې ناست سوچ کې نه ولا کې سوچ کې نه مړه پخوانۍ اشوقي در یاده شوې وه که نه اشوقي خو نه ده صحیح یاره. خبره وکړه ولا کې یو شم راغی اشوقي نه نه ده ده یاره. په مځکې خو دې چکر نه ولا کې یو ځای کې چکر ورغله سبزۍ له ناست یو ګرمي ده ما ښه د ورځې څومره سبزي راوړې خپله یې ده که نه په مطلب وګرۍ باندې ده نه وګورئ باندې راخولي مثلا ته منډۍ کې راخولي بېرته خرڅوم همدې منډۍ کې هو راغله همدې منډۍ کې راخولي څه پاتې کېږي دله بس ښه دی ګزاره کوي صرف منډیانو باندې ګرځي که نه؟ منډیانو باندې ګرځي ها نه بس هر سړي خپل ګاک او دغه معلوم هو دی دا سړي خپل ګاټ معلوم او خپل نوم دې مواله د کوم ځای د بټي کوټ د بټي کوټې بټي کوټ او نوم خو یې وانه خیسته آصف آصف ښه نو مقصد د صرف د څادر سره راځي او بیا مطلب یو بس 50 سبزي سل دلته افغانۍ راخولو ګټي یو سل یو نیم سل بس وګټ بس بیرته ځو بس دا خو د شکر ځای دی نو شکر زیاده ځوانان بیکاره ګرځي تا غوندې چل نه ورځي کومه لاره در سره شته دی داسې ولا کې داسې لار شته دی موږ خپله هم بس همدغه شی نه کوو نو خو دغسې ورته ووایه چې تاسو هم راشئ منډیانو ورا دې شکار به کوي که نه ځوانان چې ورسره یو دوه درې شاګردان خو تا سره هم لګي ها نه یو دوه خو را سره شته هم دي ماشاءالله دوه خو شته هم دي خو چې وو ډېره مننه خیر نو اوسېږي څه وکړو څه خدمت الله د قدر چې وکړي خیر اوسېږي یخ چې راوړم سوچونه مه کوه نه ما مړه موږ ټوله سوچ نه کوو شوقي تېره ګرمي ده ګرمي اشوقي موږ ټولو ما تېره اشوقي کړې ده کومه. مړه شوقي خو نشته ده مړه ګرمي ده نه ګرمي هغې سر خوړلې هغې سر خوړلی دی ما ګورې نه هغه غم شته دی که نه څه خو له ویې وه زه خوشحاله اوس ته څنګه را غلط شوې لکه بل ځینې را ډیپورټ شوې دلته سبزو کې دغه فروټ خرڅې والا وروره څه وکړو نو سبزۍ لینډ خو خراب دی مجبوره نن فروټ هم راوړي فروټ هم نه خرڅېږي وګوره او تاو دا ګاونډي خو دواړه لکه عاشقۍ کې سوځېدلي او هغه ماله ډېر سوی دی په هلته وګوره دلته د انګور مقصد وګرۍ باندې راوړي که نه بس خپله بس سرمایه ورور همدلته هلکان یې کابل نه راوړي وو مونږ یې تیالو دلته یې خرڅو بیا پته لري څه پاتې کېږي پکې بس شکر دی 200-300 روپۍ مزدوري وځي وروره الله دې دله پکې برکت واچي خوشحاله اوسې ډېره مننه او خپل نوم دې وانخیستی شیرین آغا یم شیرین آغا د لغمان و ماشاءالله ماشاءالله نه هم یو ځای د مې هم یاد که نه دا پکې وې که نه ډېره مننه بس الله دې د تېرې اشوقۍ دې خدای ثواب وکړه نو ژوندی اوسې دي خرڅ شوي هم نه دي خپل نوم واله سبحان الله ماشاءالله څومره هغه راوړې ټماټر یا مطلب څومره خرڅېږي په ورځې ولا چې رو 50-60 منه راوړو بس خرڅېږي څومره پکې بس همدغسې خرڅېږي 50-60 منه خرڅېږي بس کله پاس شي کله خرڅ شي هلته به ګورو دا ګاونډیان خو ټوله شوقان دي تا څنګه حساب دی بس زه خو عاشق نه یم نه یې نه بیخي بیخي سوچ وکړه ګوره بس سوچ مې پې کړی څه رزق پاتې کېږي دله پکې بس شکر الحمدلله بس ښه دی بس کله ګټه یو کله تاوان یو بس دغه که نور هېڅ هم نه وي هغه ښه ټماټر چې ویسي هم دا هم ګټه ده بلکل ته به وچې هم ډېره او که نه بس څه وکړو چې پاتې شي بس وچاو به که نه ډېره مننه ژوندی اوسېږي هغه خلک چې کار روزګار نه لري نو ستا پیغام ورته څه دی بس الله دې هغو هم روزګار پیدا کړي الله دې موږ هم پکې برکتونه واچوي بس دا یو خبره په اندیزي کې وکړو هغه ملګري لکه دوی دغه څومره ملګري چې موږ وغږوله دا د صرف یو څادر سره راځي او بیا مازدیګر 1500 افغانو سره ځي یا 200 افغانو سره ځي کور ته خپلو بچو له یو نفقه یو ډوډۍ ګله پیدا کوي نو هغه خلک چې کار روزګار نه لري کولی شي چې مطلب دغسې خپل روزګارونه ځان ته جوړ کړي خیر اوسېږي ډېره مننه فارس سره خراب پښتانه راکړي
خیر علي وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ خیر اوسئ څه شی خرڅې د خیره بس مونږ خو دغه دوايانې خرڅوو د حشراتو دپاره او د پټو فصلونو لپاره دوايانې دي پمپونه دي او دا دوايانې دي نو بس دا خرڅوو خواږه رانجه ترخه رانجه خو نشته ورسره بس هغه هم خرڅوو خو بس هغه اوس نشته لکه تا خواوشا کې تا سره لاوډ سپیکر نشته نه زه خو بې لاسپیکره خرڅوم څه روزي پیدا کېږي پکې ښه دی او الحمدلله بس ساعت تېر دی بس دا کوم ځای نه راوړې ده دا خو مونږ ښار نه راوړو جلال آباد نه وګړی حساب به یې که نه خپله سر بس نغدو باندې راوړو بس الله دې دله پکې برکت واچي خیر اوسېږي ډېره مننه کم کم شیانو دوا در سره ده دا چرګانو دوا در سره او دا د کوټو د حشراتو ده او د پټي د فصلونو لپاره دغه اومیډا پڼې خرڅوو دا فوارې خرڅوو دغه بیګیان لپاره بیا دغه بوتلې خرڅوو نه نه اصلي دي بس او دا د سر د لپاره د پوه شئ سپږو لپاره دوايانې دي او دغه دوايانې خرڅوو په تا سره ټول د مرګ شی مې وینو ټول د مرګ شی زه سمه ده خوشحاله اوسې ډېره ډېره مهرباني د سپږو دارو د ورکو دارو د خواږه رانجه خم رانجه د غوا غوړو کې جوړ رانجه اجي څنګه ته داسې په ضربه باندې وې ځه خواږه رانجه ترخه رانجه د غوا غوړو کې جوړ رانجه دا رانجه موږ خپله جوړو که نه د غوا غوړو کې خپلې غواګانې هم ښه شته دي او دا د سپږو دارو چې دي دا موږ خپله ځاني معنې اصلي دارو اخلو او بعضې د هغې نه بیا اصلي د سپږو دارو جوړو نو ټول سلخي شیخ مهربان افغانستان چې کوم شی خارجي رالیږي ولاکې پکې فضل وي د درو پور وږ دې دی کړه خو دا بیا موږ دې سره کوشش کوو هغه شی ښه جوړو لکه دوخته یو سړي ته دې وویې که نه هغه شی منګکانو دارو اخیسته تا ورته وویل چې اوښ مړ کړئ ما ویل چې اوښ مرداري داسې کوي دارو هغه وایي نه پڼ ما ویل پڼ بلته در خلک کیري درکړي بیا په پیرو باندې څه وکړي پوه شي خلک به داسې وغولوي خو زمونږ خبره ونه منله زه په مخه دې ښه نو او نه هغه وایي چې دا به منګک مړ نه کړي تا ویل چې اوښ مړ ما کړي ویل اوښ مرداري پوه شو اوښ مړ کوي هغې ونه منله هغه هم سپین ږیري او زما غوندې که نه بس لاړو یاره پوه شي مازه ورته مخکې دې ګلونه نو پوه شي بس دغه زمونږ کسب دی یاره په دغه کسب کې مونږ له الله پاک رزق راکوي او بس خپلو بچیانو له ګټو پوه شي څومره وخت نه دغه کار کوي یاره زما خو خپله ځاني معنې چې د پاکستان نه زه د روسانو وخت را ماته شوی یم بیا زما دا کسب شروع دی که نه اول ته چې ولته دا کسبونه ځکه نه دغه کېدل چې بټۍ کې به پراته وو کوټې هم د بټۍ وې او بیا به پوه شو پس دا خښتې مو اچولې ټیکهدارانو له او بیا چې د خپل وطن له راغلي بس دا هم کسب دی الله پاک دې کسب کې موږ له خپل رزق هم راکوي او پاک حلاله مزدوري کوو او بس د الله نه شکردار یو پوه شو بس دا ټول مسلمانان چې لګیا دي خپل ځان لږ مزدوري کوي بچیان دا مطلب بال بچه خو به دې مې که او بال بچه مې ښه شته دی هغوی څه کوي هغه هم بس دا کسب کوي دا زما د پلار کسب چې د چا یې دي که د پلار یې سیتار یادو د بچو هم سیتار یې که د پلار یې باجه یادوه د هغه هم باجه یادوي که د پلار یې کوم کسب یادو د بچو هم هغه یې دي زمونږ د بچو هم دا کسب یې دی یاره اجي خو بیا راغې که نه ته لکه ده سره راکړه ته لیک دې درکړم او 2 پوړې راکړه اتیا باندې دغه چې ګوره په دې خبرې دې پوهېږم په هغه دغه نه چې تا وایي چې مړه نشي ویلا مړه چې نشي ویلا بېرته ته راغلم او ډوډۍ ویلو دا اوښ مړ کړی ګوره چې دا ونیسه چې په مړه کوي نه مړه نه کړل مهربانه پوه شي ګوره داسې در کومه چې اصلي شی درله در کوم نه نه اجي څه درته تا چې ورته چې منګک به مړ نه کړي دې درته څه چې اوښ خو مړ کوي وکړه یا ما دوا کوو نه اوس پردي اوښ له دا ورنه کې امتحان یې نه کړي په لوی تاوان به واوړي دا خو مله د منګک خو یو وړوکی دغه دی اشتره ده پوه شي او خو ډېر غټ حیوانات دي هغه خو بیا به پوه شي چاکي خپېله کې کړي منګک دي یاره سپین ږیرې نو دا چې مشنو مړه کوي یا موړ خوشي په خیر اوسېږئ زه
بس نه دا ولا شروع کاته ته وي د شي پټیرو کو شو خان مړ نه کې باندې سپینګری ټټګي نه ښه ټګي اکثره د ځوانان معنا کې سپینګری د کور په غاړه خپل زنګي نه یو قصه وای تمره او زمرم او کنه پوښ نو ټګي وڅنګ نه موږ له مخامخ زموږ غیبتونه کوي ټګي ټوله تاسو ګوره تاسو ځواني په موږ تیر شوی ځواني د څه عمر د دیوانه سره به مرګ موږ له رايات نو پوښ په دې چنګونو کې به روانو په هغه کې چې کله سپینګری شو زه مرګ دې کولې لا تیار تغلې او اوس بیګا سبا کې د خدای نه یې په یار همدا دوړي دی خېجم دا لا دې نه دا کولې خوشحاله اوسې خیر صادق یار صاحب د منډۍ کې خو مطلب هر رنګه سہولت شته دی بیا او هر سړی پکې د خپلو بچو او د خپل کمال واسطه باندې د بچو رزق د نفقې مظاهره کوي دا نه پوهېږم مستعمل دي که نوي دي خو هغه شیان چې کورني مات شوي یا مقصد د کار لوېدلي بیا دلته راوړي دوی ورته دغه کوي مرمت کوي یا مطلب بدلون پکې راولي نو قاري صاحب به خپل نوم هم واخلي او دلته کومو شیانو مرمت کوي د کورنیو شیانو نوم مې امام محمد دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم مونږ خو دغلته ډېر شیونه سازو خو دا ترموزونه هم سازو ترموزو نوي سرونه هم خرڅو هغه رقم ترموزونو سامان هم خرڅو د بخار لاستي هم خرڅو او دوام موام موږ سره شته دا سور سره شته نیزل هم بدلو شکر دی او د بخار کې څه رقم تکلیف انشاءالله چې موږ یې جوړوي نه د دې بخار به مې نه کوئ که هغه خپله درته وایي چې ما کې دا تکلیف نه خیر هغې چې کله نیزلې ازاده شي پخلی ونه کړي هغه موږ جوړوی شو دا نیزلې وله بدلو بېرته به انشاءالله چې ښه ټیټ شي د نوي غوندې پخلی به کوي او په ذمهوارۍ سره همدلته مطلب نیم ساعت یا ذمهوارۍ شل منټو کې دلته به نه کوي کور کې به کوي دې ځای کې څوک نه استعمالوي نه جوړېدی په مطلب نیم ساعت شل منټو کې کېږي جوړېدی د شل منټه 10 منټه وخت نیسي دومره زیات وخت نه نیسي خو انشاءالله د دې کور کې پته لګي چې کله کور ته ویسي وی کارې به دې پته لګېږي دا سره کار کوي نه کوي ته کوم ځای کې دوکان هم لرې که نه په منډیانو ګرځي یاره مونږ همدا منډیانې کوو لکه پیوې منډۍ ده لالپورې منډۍ ده غني خیلو منډۍ ده هزارنو منډۍ ده بټي کوټ ده دا ټولې منډیانې کوو وروره هفته کې 2 ورځې یکشنبې دوشنبې چوټي لرو او نور دا ټولې منډیانې کوو څه رزق پیدا کېږي شکر الحمدلله الله نه راضي او الله دې موږ نه راضي شي خلک بیکاره ګرځي ستا پیغام به څه ورته زمونږ پیغام دا دی چې هر سړی به چې کار وکړي او 15 روپۍ رزق حلال رزق به چې وګټي اول چاته دی الله حلال رزق وسیله برابره کړي چې الله رزق وګټي خیر اوسې ډېره مننه خیر ژوندی اوسې صادق یار صاحب ډېر داسې د خوږو خلکو خوشبویداره سوداګانو د خرڅوونکي چې نبي علیه السلام هم د دوی صفت کړی دی چې مطلب وایي که آهنګر سره کېناستې خو مطلب تور کې به در والوځي او که دا تر دکان ته لاړې نو خوشبویي به در باندې درشي یعنې دا د تبرک خلک دي نبي علیه السلام هم د دوی ښه والی ذکر کړی دی راغلي او قاري صاحب مبارک خو ماشاءالله ډېر ښایسته په سلیقه برابر سړی دی قاري صاحب خپل نوم هم واله او د څومره وخت نه دغه د عطرو یا د سپریو کاروبار کوئ بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې اعظم دی د شینوار ولسوالۍ د غني خیلو پورې مربوط لرو مارکو پورې بس ماشومتوب نه راپاتې دي زموږ خو داسې چې نیکونو دا کسب کړی د هغو نه راپاتې دی هغه دغه وایي چې کورنی کسب دی کورنی کسب هم دی جمیل ته خو به پکې څه نه وي جمیل هم ورور دی بس هغه موږ نه مشران دي دا سلسله روانه ده دا عطر د کوم ځای نه راوړئ کوم ډول عطرونه دي د کومو هیوادونو دي که نه دلته داخل د افغانستان کې هم جوړیږي دا اصلا عطرونه خو د هر هیوادونو غشته دی خو دا په الحال اوس د پاکستان نه راځي ډېر او پاکستان داسې یو هیواد دی چې هر ملک ته هم صادرولی شي عربي دي خو هغه بیا دلته داسې دي چې ډېر ګران تمامېږي بس پاکستان نه راوړو دلته خرڅوي سپری راغلی بازارونو ته د عطرو بازار یې کمزوری کړی که نه همغسې پر حاله دی ښه دي خلک نه بس څوک داسې چې څوک سپریګانو شوقین دي څوک د عطرونو شوقین دي بس دا د وس مطابق کار دی څوک عطر وړي
څوک سپریګانې وړي خو بس هغه خپل سیستم او سنت ستاسو طریقه ژوند زندگی څه کار روزګار څه پاتې کېږي پکې شکر د الله نه ډېر راضي د الله نه ډېر د خوشاله ورځې به تقریبا څومره سودا کوئ منډیانو باندې به ګرځئ بس دا خو د وخت مطابق دغه دي پوه شوې بازارونه کله ښه کله ښه نه خو موږ د الله نه ډېر شکر دی خوشحاله پکې او دغه نورو مزدورونو مثال په دبه کې ورسره خپل خارج نه پر امن یاست واقعا خارج کې چې کوم دلته شکر دی که دلته لس یو که شل یو که سل تر ټولو قیمتي عطر د څو والا دي در سره او تر ټولو ارزان کوم یو خو دا چې قیمتي خو چې څومره ته وغواړې که نه پیدا نه لکه خپل ووایه که نه چې تا دې بازار ته راوړي دې بازار ته خو بس قیمتي عطرونه هم شته دی نو داسې شته چې 1800 که نه کلدارې پورې توله پیدا کېږي او نور بس ګزاره حال دی هر رقم کې پیدا کېږي د وس مطابق کار لکه 50 افغانه او 100 افغانه او چې قیمت به یې ترې به بوتل خبره ده وړه وړوکې بوتل توله نیمه توله بس ډیره مننه خوشحاله اوسېږي هغه خلک چې مطلب کار روزګار نه لري او خوشي ګرځي ستا پیغام به څه ورته بس پیغام دا دی چې یو شی نه یو شی پیدا کاندي او خپل کار او ژوند په کاندي بس دا د شکر خبره ده چې مثال هغه لاسګاډی هم که نه چې هغه یو لس روپۍ پیدا کوي هغه بې فضوله تګو ماکونه به په امان یو بس خپل مزدوري او غریبي به کوي ښه دی ورته ډېره مننه فرمان الله خپرونه په همدې ځای پای ته رسو په دې منځ کې یو غریب سړي دا خبره موږ سره شریک هم کړه خو زما زړه ته ډېره زیاته کې وته او هغه دا خبره وکړه چې بازارونه د خدای دسترخوانونه دي نو که څوک راشي ورته خوشي او بې کپه بې نوڼۍ ترې نه ځي نو کوشش دا پکار دی چې بازار ته ووځئ او کار روزګار وکړئ نو خدای به درته یو نفقه حلاله پیدا کړي په همدې ځای باندې خپرونه پای ته رسوو د الله په امان